سلی سره په ځای د دې چې استحکام راغلی وي مونږ ګورو چې فردر سپریم کورټ کې دننه هم ډیویژن ډیر زیات شو بهر پولیټیکل پولرایزیشن هم ډیر سیوا شو نو تاسو څه ګڼئ تاسو خو ټیک ده ستاسو لپاره ډیر د مبارکۍ خبره ده چې یو سکسیډډ او تاسو چې خپله پارټي نمایندګي کوله نو تاسو هغه شی اچیو کو خو تاسو ګورئ چې اوورال ایز ا سټیزن د پاکستان ایز ان انټلیکچوال دې فیصلې خو چې کوم دی د حالات نور خراب نه کړل اصل صرف زما دا خیال دی چې د حکومت خو دا کوشش دی د پی ډي ایم دا کوشش دی د دې د اتحادیانو دا کوشش دی دا صرف دا فیصله نه ده د نه مخکې چې کومه فیصله راغلې وه هغه هم دې کوشش دا و چې دا متنازعه جوړه کړي د دې سره وډ دا کار و چې دې صرف او صرف دا ویلو چې موږ ته لارجر بنچ جوړ کړی موږ ته فل کورټ جوړ کړی په اخره ورځ چې کله اډوکیټ جنرال راغی نو د اټارني جنرال صاحب خپل بحث وکړو اډوکیټ جنرال کې پی کې بحث وکړو اډوکیټ جنرال پنجاب بحث وکړو هغې د طرفه دا گزارش نه و چې یا لارجر بنچ جوړ کړئ یا فل کورټ جوړ کړئ د حکومت ته طرفه اولنۍ راغلی و ځکه چې زموږ په پیټیشن مونږ کوم فایل کړی په هغې کې پولیټیکل پارټۍ مونږ امپلیټ کړې نه وې اټارني جنرال صاحب چې کله راغی نو په اولنۍ ورځ دغه التجا هسې وه سرسري چې مونږ ته فل کورټ جوړ کړی خو په دویمه ورځ که تاسو ته یاد شي نو په اخره ورځ چې کله د اټارني جنرال بحث ورځ وه د هغې نه یو ورځ مخکې قاضي فریضه صاحب ډیسیژن ورکړی و چې دا سوموټو والا کیسونه او د آرټیکل 184 والا کیسونه تاسو مه چلوئ نو په هغه ورځ باندې دوه ډیولپمنټ شوي یو دا چې د پولیټیکل پارټي وکیلانو فاروق نایک صاحب او اکرم شیخ صاحب دی په خپل ریټن سبمیشن ورکړو په هغې کې سپریم کورټ ته دا وویل چې تاسو دا کیس ډراپ کړئ مطلب پټ آن هولډ کړئ تر څو چې د دې رولز نه جوړ شوي او اټارني جنرال چې خپل بحث کوو نو اټارني جنرال دا وویل چې تاسو دا پټ آن هولډ کړئ تاسو دا سټې کړئ تر څو چې د قاضي فریضه صاحب د ډیسیژن مطابق رولز نه دي جوړ شوي د چیف جسټس هم د هغه نه تپوس وکړو چې دا ته وګڼه ستا درخواست مونږ نه و ریجکټ کړی چې فل کورټ جوړ کا خو نن ستا مونږ ته د ریکویسټ دا دی چې دا تاسو پینډ کړئ تر څو چې د قاضي فریضه صاحب د ډیسیژن په لایټ کې مونږ رولز نه دي جوړ کړي نو چې دې خو یو پریوم نه ده اخیستی یو د دې نه تاسو تپوس دا وکړئ چې تاسو څه وایئ چې اسمبلی ډیزالو شي په هغې اسمبلو کې ستاسو امپیګان ناسو هغه چېرته سپریم کورټ ته رانړو های کورټ ته رانړو چې د اسمبلی ریسټور کړئ او اسمبلی ډیزالو شي نو د آیین تقاضا دا ده چې بیا به په 9 دن میکسیمم چې دی نه په 9 دن کې دنه به الیکشن کېږي دا د آیین تقاضا ده 18 ترمیم نه وروسته چې دی نو ټولې صوبې اټانومس دي د آیین تقاضا دا نه ده چې ټول الیکشن دې په یو ورځ شي نو چې دا نه ونه دا خو مختصر حکم د سپریم کورټ چې په 90 ډیز کې د آیین تقاضا لري چې تاسو الیکشن وکړئ که چله دې کې تاسو ډیټ وایي کنه چې څومره منیمم پاسبلی هغه ورځ تاسو ایکسټنشن کولی شئ نو حکومت ته طرفه خو داسې نه و چې دوی خو صرف کوشش دا کوي چې د سپریم کورټ د ډیسیژن نه متنازع جوړه کړي دا درې ججان کوم چې دا ډیسیژن ورکړی دی تاسو د پی ډي ایم د رهنماو نه تپوس دې کې یو خبره ده بیرسټر صاحب